السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم. د خپل ځان تزکیه مکوئ. خپل ځان په نورو غټ او درون مه ګڼئ. خپل ځان د نورو په مخ کې د هغې ښه مه بیانوئ. فلا تزکوا انفسکم. هر هغه انسان چې د خپل ځان صفتونه کوي د خلکو په مخ کې، قرآن کریم د دې نه دا انسانان منع کړي دي. هغه انسان چې متواضع وي، هغه انسان چې هغه همیشه خپل ځان ملامته ګڼي د الله تعالی په عباداتو کې، د الله تعالی د حقوقو په ادا کولو کې، د انسانانو د حقوقو په ادا کولو کې، دا انسان موفق دی. هغه انسان چې د نورو په مخ کې ځان متواضع ګڼي، ځان کم ګڼي، هغه انسانان موفق دي. لیکن هغه انسانان بالعکس چې هغه فکر کوي چې موږ رسیدلی وو، د خپل ځان تزکیه کوي، نو دا انسانان ناکام دي. ځکه قرآن کریم لارښوونه کوي چې فلا تزکوا انفسکم، د خپل ځان تزکیه مه بیانوئ خلکو ته. هو اعلم بمن اتقى. الله رب العالمین ښه خبر دی د هغه چا په حال چې څوک ډیر پرهیزګاره او متقي دی. فلهذا د دې آیات معنا او مفهوم تل په خپل ذهن کې ولرو، په خپل ژوند کې. فلا تزکوا انفسکم.